فضیل ابن عیاض رحمه الله هغه وایي 5 شیونه دي 5 علامات من الشقوه، 5 نښې دي چې کله په انسان کې هغه موجودې شوې دا علامه ده د انسان د بدبختۍ، د انسان بدبخت ده، د زندگی د شقاوت ده، د زندگی د بدبختۍ ده. دا علامې دلالت کوي د انسان په شر باندې، د په بدبختۍ باندې. یو په هغې کې قسوة القلب، سخوالی د زړه دی. د انسان زړه سخت شي سره دین پې اثر نه کوي، دعوت پې اثر نه کوي. او د دین خبرې کوه مسخرو باندې خندا تې اخلي. اکثر انسانان معاشره اوس دقسې ده، دین خبرې چې ورته راوالی ما دا 14مې صدۍ خبرې دي. دا قسوة القلب علامه ده. دین تاثر نه اخلي، د آخرت نه تاثر نه اخلي، په هغې پورې خندا کوي، په هغې پورې مسخره کوي. دا علامه ده. او دویم جمود العین، انسان جاړي نه د الله د خشیت د وجې نه. تاسو کې موجود دی، سترګو کې جمود دی، جړا پکې نشته. او درېیمه قلة الحیا، کموالی د حیا دی. او څلورمه الرغبة فی الدنیا، دنیا طرف ته رغبت. دی وخت کې موږ تاسو ګورو هر یو تن په دنیا کې رغبت دی. پلار ترغیب زوی ته ورکوي، مور زوی ته ترغیب ورکوي، ښځه خاوند ته ترغیب ورکوي. دنیا بس دنیا دنیا پیدا کوي، حلال او د حرامو تمیز یې نه کوي. پلار دا نه ګوري چې زما دا زوی پیسې راوړي د حلالو دی که د حرامو دی. ښځه دا ګوري نه زما دی خاوند دا پیسې ما ته د حلالو نه راوړي که حرامو نه راوړي. دا احساس نشته. سلفو زنانه وي خاوند ته به یې ویله چې ګوره ته مې الله څه کړی، ما دې د حرامو نه پیسې راوړې، په ما دې په حرامو باندې وخوړلې، الله څه مې ته کړی، الله به تاسو حساب کتاب. نه دا فکر نشته. رغبت ته رغبت فی الدنیا، دنیا پیدا کړو. او طول الامل، اوږده امیدونه، کال به دا وکړو، بل کال به دا وکړو، بل به دا وکړو، بل به دا وکړو. امیدونو پسې چې ته مرګ ورته مخې ته راشي هغې ته ونه رسي. دا شقاوت دی، دا قلة الحیا، دا د انسان په حالت باندې دلاوت